استغفرالله د رمضان میاشت وګوره او دا لږ بیا هم ناسته پبجي کوي ورته چې لاړ شم لږ نصیحت خو ورته وکړم که نه لکه د خدای قرآن ته وګورو دې شي نه قلار شي د ماسپښین بانګونه وي راځه چې لاړ شو مانځله دې شي نه قلار شه په دې روژه کې په الله ځان وبخه څه پته لګي دې روژې ته بیا موږ رسو که نه رسو را چې مانځلو ځو راځه د دې ګیمونو نه قلار شه چې دواړه ځان چې مانځله دې شي نه قلار شه ستا زما کې څه کار دی که زه لمونځ کوم او که نه کوم ته خو زما قبر کې نه څه منې ستا زما کې څه کار دی ته اوس ما ته نصیحتونه کوې ها ځکه نه زه لمونځ کوه ستا زما مانځه کې څه کار دی مړه هر څه دې راندغه کړه ټیکه ده اوس ته ما څه نه چې په دې هلک دا چې چل شو دی رحیم الله رحیم الله پاسې که نه رحیم الله پاسې دا ټبانې چې چلو شو رحیم الله پاسې که نه رحیم الله پاسه وخت به تا ته ډېر منتونه کول خو یې راځه مانځلې زه خو ته به نه تلې تا زما خبره کله منله خو بس الله دې وبخه نو زه به چې دا کله خبر کړم چې دا مړی وسپارو څنګه چل دی د ځان ملګری مې کړې که نه څنګه چل دی دوزخ ته مې ورسولې که نه تا خو دغه ماشوم نه منله اوس ورته ټینګ شه ور د دوزخ اور ته la 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 la